هرات ولایت چې د هیواد په کچه د کرونا وایروس اصلي مرکز بلل کیږي، تر اوسه پکښې روغتیایي سپارښتنې نه دي عملي سوي او د حکومتي چارواکو د بندیز سربیره اوس هم په دې ولایت کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې ګواکې غټې غونډې جوړیږي او حمامونه او هوټلونه هم خلاص دي. د هرات ولایت روغتیایي او امنیتي چارواکي د خلکو بې پامۍ د کرونا ویروس په تړاو غندي، خو وایي د اړوندو ادارو سره په ګډه پر دې موضوع کار کوي. نوی کرونا وایروس چې کووید 19 نومیږي په ټوله نړۍ کې په ډیره چټکتیا سره د خپرېدو په حال کې دی او د یکشنبې تر سهاره په ټوله نړۍ کې تر 310 زره ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او 14 زره کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو د دا شمیرو او د روغتیایي چارواکو د سپارښتنو سره سره د روغتیایي چارواکو په خبره بیا هم په هرات ولایت کې خلک دا موضوع جدي نه ګڼي او پام نه ورته ساتي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کوم غلط باور چې د خلکو په منځ کې شتون لري په هیواد کې د یو ناورین لپاره زمینه برابر کړې ده. اتفاقا نگرانی ما از بیخیالی مردمه. یک رابطه بین باور مردم و کنترل شیوع مرض همیشه وجود داره. منتها این باور متاسفانه در کشورهای مثل ما وقتی برانگیخته میشه که با چشم سر خود مرده ها و مریضا رو ببینن. یو شمېر هرات میشته وګړي هم ورته شکایت لري او وایي ډیری هوټلونه، حمامونه او هغه ځایونه چې خلک پکښې راټولیږي پرانیستي دي او حکومت یې هم په کنټرول کې پاتې راغلی. دوی د حکومت او خلکو غواړي چې د دا ناروغۍ کنټرول لپاره یو د بل سره په ګډه همکاري وکړي. متاسفانه دولت هم کمکاری میکنه و مردم هم کمکاری میکنه. دولت بند کرده، یک بخش تبلیغاتیه، باید پیگیر بشه، به حساب از نیروهای نظامی کار بگیرن، بخش وزارت داخله یا دیگه وزارتایی که مسئولن پیگیر کار بشن. این سب یک ابلاغیه فکر نمیکنه مشکل الحل بسازه و کمکاری دولت خیلی زیاده. ما باید خود ما اقدام کنیم و خود ما ابتدا جلوگیری کنیم و مکانات تجمعی که از خود ما هسته و دیگه دوستا ما هسته با اونا کوشش کنیم، تلاش کنیم و با اونا بگیم که بتانه همه تجمعات در مدت زمان کوتاهی که گفتم اونا رو مسدود کنم. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق بیا وایي د ټولو مځایونو چې هلته د ګڼه ګوڼې د جوړېدو امکان وي د تړلو امر کړی او په خبره دا موضوع په ورځني توګه د سیاره ټیمونو په مرسته څاري. این تمام تالارها، کافی شاپ ها، حمام ها و سونا ها مسئول است و شهرولی هرات از صبح تا شام یعنی تا خفتن تمام مکانها را نظارت داره، زیر نظارت داره و کدام جایی که باز باشه ما عاجل اقدام میکنیم و اونا را مسدود میکنیم. در صورت تخلف دوباره ما ایشان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم. په همدې حال کې د هرات ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي د نظامي شورا د پریکړو عملي کېدو لپاره د اړوندو ادارو سره همکارۍ ته چمتو دي. به خاطر جلوگیری از شیوع یا گسترش ویروس کرونا تصامیم شورای نظامی ولایت هرات روی دست داره و او عملی شده که بخشی از او برمیگرده به اینکه هموطنان عزیز ما تجمعات نداشته باشند و یا محافل و مجالس سر ترتیب ندند که خوشبختانه پلیس هم در این راستا جدیت و قاطعیت بسیار کامل داشته و بسیاری از کافی شاپ ها، رستوران ها، تالارها و سایر اماکن که در اونجا تجمعات صورت می گرفته از طرف نیروهای امنیتی اونا مسدود شده. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د هرات ولایت نظامي شورا د عامې روغتیا د ریاست په غوښتنه ټوله هوټلونه، حمامونه او عامه ځایونو د تړل کېدو امر کړی او په ښار کې هم پر یو شمېر ترانسپورتي ګاډو لکه پلانکوچ، ملي بس او تونیس باندې د تګ راتګ بندیز لګولی.